بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، زما قابل قدر معزز مسلمانان ورونو، پدې خبر ازان پوه کړئ چې په دنیا کې یو معمولی کار هم تر هغه وخت پورې کامیاب او نفعمند نه وي تر څو پورې چې هغه په صحیح طریقې سره ادا نشي. همدارنګه د هر عبادت ځان له آداب دي. که د دې آدابو لحاظ ونه ساتلی شي نو دا عبادت نه قبلیږي. تراویح سنت مؤکد دي. که د دې آدابو لحاظ ونه ساتلی شي نو دا هم نه قبلیږي. بعض خلق تراویح دومره زر کوي چې رکوع سجده وغیره ارکان په صحیح طریقې سره نشي ادا کېدی، او دومره زر تلاوت کوي چې حروف صحیح نه ادا کوي، نو داسې مونږ د الله جل جلاله په دربار کې نه قبلیږي، بلکې په داسې مونږ سره انسان د سزا مستحق ګرځيږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم فرمای، څوک چې منځونه په خپل وخت باندې ادا کړي، د دې دپاره په ښه شان سره اودس وکړي، د دې ولاړه رکوع او سجده هم په خشوع او صحیح طریقې سره وکړي، نو دا منځ روښانه ځلیدونکی جوړ شي، او د دې منځګزار دپاره دا دعا کوي، حفظک الله کما حفظتنی، الله تعالی دې ستا داسې حفاظت وکړي څنګه چې تا زما حفاظت وکړو. او څوک چې بې وخته مونځ وکړي، د دې دپاره اودس هم په صحیح طریقې سره ونه کړي، د دې مونځ د خشوع رکوع او سجدې لحاظ هم ونه ساتي، نو دغه مونځ تک تور بد شکله جوړ شي او دته دا خیرې کوي، ضیعک الله کما ضیعتنی، الله تعالی دې تا داسې ضایع او برباد کړي لکه څرنګه چې تا زه ضایع کړم. بیا چې الله جل جلاله وغواړي نو دا مونځ داسې راغونډ کړی شي لکه څرنګه چې زړې جامې راغونډولی شي، ثم ضرب بها وجهه، بیا په دې باندې د دې مونځګزار مخ وویشتلی شي. محترمو، په صحیح ابن خزیمه کې دا حدیث ذکر دی، کوم چې د ډیرو صحابه کرامو نه نقل دی. حضرت ابو عبدالله الاشعری رضی الله تعالی عنہ فرمای چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم صحابه کرامو ته مونځ وکړو، بیا د صحابه کرامو د یوې ډلې سره کېناستو، په دې کې یو کس جماعت ته راننوت، په مانځه ودرېدو، په جلدي سره یې رکوع وکړه او په سجده کې یې هسې د کارغه په شان ټونګې ووهلې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې لیدلو سره صحابه کرامو ته وفرمیل، اترون هذا، آیا تاسو دا کس ګورئ چې د په څه طریقه سره مونځ وکړو؟ من مات على هذا مات على غیر ملت محمد صلی الله علیه وسلم، څوک چې په داسې حالت کې مړ شي نو دا به د محمد صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه مړ کیږي. ینقر صلاته کما ینقر الغراب الدم، دی خو په مانځه کې داسې ټونګې لګوي لکه کارغه چې په وینه کې ټونګې لګوي. د بخاري شریف حدیث دی، حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ یو کس ولید چې رکوع او سجده صحیح نه کوله، نو ده ورته وفرمایله، ما صلیت، تا کامل مونځ نه دی کړی، ولو مت على غیر الفطرة التي فطر الله محمدا صلی الله علیه وسلم علیها، کچرته ته په دې حالت کې مړ شوي نو ته به د هغې طریقې او دین خلاف مړ شي په کومه طریقه باندې چې الله جل جلاله خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم پیدا کړی و. همدارنګه محترمو، په مسند احمد او مشکات شریف کې دا حدیث ذکر دی، رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم فرمایل،
په خلقو کې بدترین غل هغه دی چې د مز نه غلا کوي. صحابه کرام ورته فرمایل یا رسول الله وکيف يسرق من صلاته، اے د الله رسوله دی د مانځه نه څنګه غلا کوي؟ محبوب علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل لا يتم رکوعها ولا سجودها، د مانځه نه غلا دا ده چې دی د مونځ رکوع او سجده پوره صحیح طریقې سره نه ادا کوي. مونځ در حقیقت د الله جل جلاله سره مناجات او دراز و نیاز خبرې کول دي. د بخاری شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم فرمای ان احدکم اذا صلى يناجي ربه، بشکا کله چې پتاسو کې یو کس مانځه ته ودرېږي نو یقینا چې د خپل رب سره مناجات کوي. اوس چې یو کس د مانځه نه هسې ځان خلاصوي او زر زر یې کوي نو د دې مطلب خدا دی چې دا کس د الله جل جلاله سره دراز و نیاز او هم کلامی سعادت حاصلول نه غواړي. دا خو یقیني په خپل ځان باندې ظلم کوونکی دی. نو لہذا انسان ته په ډېر اطمینان او ادب سره مونځ کول پکار دي. محترمو، په قرآن کریم او احادیثو کې په خشوع سره د مونځ کول ډېر اهمیت او فضیلت بیان شوی. خشوع د مونځ روح ګرځول شوی. په خشوع سره مونځ کوونکي ته الله جل جلاله متوجه کیږي، ګناهونه یې معاف کیږي، جنت ورته نصیب کیږي، د الله جل جلاله محبوب جوړیږي، د قیامت په ورځ د الله رب العزت د وړاندې ودرېدل ورته اسانیږي. او چې څوک زر زر مونځ کوي نو د هغوی دپاره سخت وعیدونه ذکر شوي او داسې خلقو ته د مونځ پوره ثواب نه میلاویږي. الله تعالی دې مونږ ټولو ته په خشوع، عاجزي او اخلاص سره د مونځ کولو توفیق را نصیب کړي. وما علينا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.